د غزني د ترافیکو مدیریت وایي د یو شمېر ترافیکي قوانینو په پلي کولو سره په غزني ښار کې د ترافیکي پیښو کچه کمه شوې ده. د ترافیکو مدیر زیاتوي په کوم عمر هلکانو د موټر چلونې بندیز او موټر چلوونکو ته د قانوني اسنادو ورکړه د ترافیکي پیښو د کموالي علتونه بولي. تیر کال پرتله باندې د حادثاتو ګراف الحمدلله تقریبا د تیر کال پرتله باندې 40% شاوخوا کم شوی دی، دومره فیصدي کې دی کمی دي او علتونه یې دا دي چې موږ هغه کم سنه هلکان چې موټر او موټرسایکلان چلوي او یا هغه خلک چې هغه موټران چلوي لیسنسونه نه لري، هغه چا ته موږ لیسنسونه ورکوو او کم عمره هلکانو چې هغه موټر او موټرسایکلان ځینې درو. بل لور ته د غزني ښاریان او موټر چلوونکي په دغه ښار کې د ترافیکي څراغونو د فعالولو او پارکینګونو غوښتونکي دي. همین چراغ‌های ترافیکی در شهر فعال شود و جلوی کسایی که به قانون دریوری میکنن گرفته شود. کمښت په غزني ښار کې د هغه د ترافیکي اشارو نشتون ده چې ډېری خلک له دغو څخه وریږي. بعضې چوکونه دي هلته بیخي ترافیکي اشارې نشته. د ترافیکو مدیر یې په ځواب کې وایي ترافیکي اشارې په بار موږ انشاءالله له مرکز سره په دې باب کې خبره هم کړې ده، نو انشاءالله الرحمن زر داسې هغه زړې به هم فعاله سي او نوې دوه محله چې نورې منظور شوي د غزني ولایت لپاره انشاءالله الرحمن هغه به هم فعاله سي. په هیواد کې زیاتې ترافیکي پیښې په لویو لارو رامنځته کیږي. د کابل کندهار همدغه لویه لار چې ډیر کله د موټروانانو د بې احتیاطي او د لارې د خرابوالي له وجې د ترافیکي پیښو شاهده وي. محمد یعقوب شرافت، افغانستان ملي رادیو تلویزیون، غزنی.